و داسې اور مې زړګي په کور کې جوړ دی افغان صاحب داسې اور مې زړګي په کور کې جوړ دی خپل بلیږي نه لرګي غوړي نه پوکی واه واه زبردست مننه داسې اور مې زړګي په کور کې جوړ دی خپل بلیږي نه لرګي غوړي نه پوکی و زه حصار چې داسې ورځ په ورځ زیړېږم زه حصار چې داسې ورځ په ورځ زیړېږم ستا غمونه مې په سر دي زوکی واه زبردست سلامونه او نیکی له احترامات مې ومنئ زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری شعیب صدیقي د استدای خیبر نه نیغ په نیغه راغلي یو عمرجان حصار صاحب ته عمرجان صاحب په پروګرام کې تهر کړی ول ډېره زیاته مننه شعیب صدیقي ستاسو ټول ټیم مننه ډېره مننه مینوالو ته تاسو سره وړي یو څو شعرونه د غزل نه مخکې ارشاد چې له پردي حقې جوړ شوی دی یا ډوکی له پردي حقې جوړ شوی دی یا ډوکی په جرګو ګرځولو پلور وړوکی واه مننه له پردي حقې جوړ شوی دی یا ډوکی په جرګو ګرځولو پلور وړوکی ځان به غوره بل کمزور بولي سړیه ځان طرف لکه تخز وهي په چوکی مننه ځان به غوره بل کمزور بولي سړیه ځان طرف لکه تخز وهي په چوکی و داسې اور مې زړګي په کور کې جوړ دی افغان صاحب داسې اور مې زړګي په کور کې جوړ دی خپل بلیږي نه لرګي غوړي نه پوکی واه زبردست مننه داسې اور مې زړګي په کور کې جوړ دی خپل بلیږي نه لرګي غوړي نه پوکی و زه حصار چې داسې ورځ په ورځ زیړېږم زه حصار چې داسې ورځ په ورځ زیړېږم ستا غمونه مې په سر دي زوکی واه زبردست غزل دی چې ستړې زندگی ده بس غمونه دي ستړې زندگی ده بس غمونه دي داسې خواري ده بس غمونه دي چې رایې نه کړله په ژوند کې هغه په ژوند کې هغه خوښه د مرګي ده بس غمونه دي تا رانه د ژوند پوښتنه کړې وه نوره کلاري ده بس غمونه دي زه خو پکې سم ګوره بدنام شومه مینه جواری ده بس غمونه دي زبردست و مکوه په دې باندې باور یاره دا دنیا فانی ده بس غمونه دي و زه یاره د هغه وخت خراب یم چې کړې مې یاري ده بس غمونه دي او اخري مکتوی ته ویم چې نه راځي حصاره بیرته نه راځي خاورې ځواني ده بس غمونه دي ډېره زیاته مننه ډېره شکریه دا و د نن ورځې پروګرام تر روان پروګرام پورې تاسو نه اجازت غواړو د خدای په امان